د مار په غار کې د وفادارۍ بیلګه. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له مکې معظمې څخه مدینې منورې ته هجرت کاوه، نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم ورسره ملګری و. دواړو د سور په غار کې پټ شول، ځکه د قریشو کفارو هغوی پسې لټه کوله. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لومړی غار ته ننوت، تر څو وګوري چې کوم خطر خو به پکې نه وي. هغه د غار ټول سوري په خپلو جامو بند کړل، خو یو سوری پاتې شو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دمه کولو لپاره د هغه په زنګون سر کېښود او ویده شو، نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپله پښه پر همغه سوري کېښوده. ناڅاپه له همغه سوري یو مار راووت او د هغه پښه یې وچیچله. درد ډېر سخت و، خو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ونه خوځېد، ځکه وېرېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به راویښ شي. د درد له امله یې اوښکې روانې شوې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر مبارک مخ ولوېدې. رسول الله صلی الله علیه وسلم راویښ شو او ویې فرمایل: ای ابوبکره، څه شوي دي؟ هغه عرض وکړ: یا رسول الله، مار وچیچلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم پر هغه ځای خپل مبارک لعاب کېښود او د الله تعالی په حکم درد یې آرام شو. دا واقعه موږ ته ښایي چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څومره مینه او وفاداري او قرباني لرله.